په دې خو ډېری خبر یاست چې 80% ځمکه اوبو نیولې او تر 80% د انسان د بدن وزن اوبه تشکیلوي. تر 80% د انسان د ماهیچو وزن اوبه دي او تر 80% د انسان وینه له اوبو څخه جوړه ده او تر 90% د انسان ریې اوبه تشکیلوي. په همدې بنسټ ډاکټر ماسارو ایموتو هغه جاپانی څېړونکی چې د خپلو موندنو د خپرولو پر مهال د دې ادعا وکړه چې د اوبو مالیکولونه د انساني مفاهیمو څخه اغېزمن کېدلی شي. د دغه څېړونکي ان د فزیکي او ژوند پیژندنې د مؤسساتو له لوري تایید شوي هم دي. د ده کتابونه په مختلفو نومونو چې تاسې یې انځورونه هم وینئ خپاره شوي دي، چې یو یې د The Messages from Water په نامه په څو جلدونو کې هم په چاپ رسېدلی دی. په غالب ګمان سره یې په ډېریو هېوادونو کې په اړوند سکالو سره سیمینارونه هم وړاندې کړي دي. پروفیسور ایموتو په دې عقیده دی چې د چاپیریال فزیکي اړخونه د اوبو د مالیکولونو په ترکیب باندې ډېر اغېز ښیندي. دغه پوه چې د یوکوهاماست له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په جاپان هېواد کې د IHM په نامه یوه څېړنیزه مؤسسه هم لري چې په کې د اوبو د کریسټالېدو په اړه څېړنې ترسره کیږي. پروفیسور ډاکټر ایموتو په دې عقیده دی چې هغه ډول چې په بېلابېلو توکیو، څیزونو او ځایونو کې اوبه خپل ځان ځایوي او بڼه یې خپلولی شي، په همغه ډول یې د مالیکولونو بڼه هم نسبت چاپیریال او شرایطو کې چې ورته چمتو شوي وي بدلون مومي. خټینې یا سختې اوبه چې په ځینو ویالو او یا نورو ځایونو کې تر سترګو کېږي په دې دلیل چې حرکت یې ورو او یا هم ځای پر ځای دی خپل په خپله سره تند او زشته خوی لرونکي مالیکولونه لري. همدارنګه هغه اوبه چې په سیندونو او یا هم نورې هغه اوبه چې د ښار په منځ کې تیریږي دا چې د خلکو بېلابېل منفي افکار پکې شتون لري، د دغو اوبو خوی هم تند او د مالیکولونو ډول یې هم ترخه بڼه خپلوي. دغه انځور چې ستاسو مخې ته دا د جاپان د هېواد د مرکز تر ټولو ستر ډنډ مالیکولونو بڼه ده چې هلته اوبه ولاړې دي او مالیکولونه یې هم تند او بدرنګه دي. او یا هم دغه انځور چې ځای پر ځای ولاړې اوبه دي د دې لامل ګرځي تر څو مالیکولونه یې تند او زشت واوسي. دا انځور د یودو د سیند څخه دی د دې لپاره چې د ښار په منځ کې تیریږي او د بېلابېلو وګړو د منفي افکارو اغېز د دې لامل ګرځي تر څو یې مالیکولونه په دې بڼې سره خپل ځان تر مایکروسکوپ لاندې وښیي. د سامبو ایجي د چیني د اوبو انځور ستاسو مخ ته پروت دی. د دې لپاره چې د غره له زړه څخه راوځي او د خلکو د افکارو اغېز پرې نشته نو مالیکولونو بڼه یې په دې ډول ده. دا انځور په کره ډول سره د هغه مهال ده چې اوبه د چینې څخه تازه راوځي. دا انځورونه هم در سره وګورئ چې د شیمانتو او سایچو چینو پورې تړلې د اوبو د مالیکولونو بڼه موږ ته په ګوته کوي. ډاکټر ایموتو خپلې ازموینې یوازې په یوې ټاکلې سیمې پورې ونه تړلې بلکې بېلابېلو سیمو ته یې سفر وکړ تر څو جوته کړي چې د مالیکولونو بڼه یې څه ډول ده. دغه انځور چې تاسو وینئ د لوردز پر سیند پورې تړلی چې په فرانسه کې بهیږي اړه لري. دا انځور هم د نیوزیلند هېواد د کوک ګلاسیر د غره د اوبو مالیکولونو بڼه موږ ته راښیي. ډاکټر ایموتو د دې لپاره چې د خپلې څېړنې موندنو ته لا پراختیا ورکړي له ځینو څخه یې وغوښتله چې د اوبو تر څنګ ودرېږي او دعا وکړي تر څو جوته شي چې تر دعا کولو مخکې او وروسته هم د مالیکولونو بڼه بدلون مومي او که نه. دغه انځورونه چې ستاسو مخې ته دي د اوبو د مالیکولونو بڼه موږ ته ښیي چې تر دعا کولو مخکې یې بڼه څه ډول وه او وروسته بیا څنګه شو.
دغه دوه انځورونه د برازیل د سیند دي چې ډاکټر ایموتو په دې عقیده و ترڅو جوته کړي چې په دعا کولو کې اخلاص هم د مالیکولونو په بڼه باندې اغېز ښیندلی شي او که نه چې پایله یې تاسو په خپلو سترګو وینئ. دغه انځور بیا د هغو اوبو دی چې د پیپونو له لارې د ښار دننه تېرېږي دا چې خلک یې د بېلابېلو منفي افکارو لرونکي دي. د اوبو مالیکولي بڼه یې هم په دې ډول سره ده. د هغه په اند چې دعا کول که له لرې ځای څخه هم وي د اوبو پر مالیکولي بڼه باندې ډېر اغېز لري. پر همدې موخه یې له 500 تنو څخه وغوښتل چې له بېلابېلو ځایونو څخه په ټاکلي مهال سره دعا وکړي او یو ګیلاس د پایپ اوبه یې د میز له پاسه کېښودلې او په ټاکلي مهال یې له بېلابېلو ځایونو څخه دعا وکړه چې هماغه د پایپ د اوبو بڼه تاسو وینئ چې مالیکولونو کې ستر توپیر لیدل کېږي. دغه دوه انځورونه د سنسګرټ او د بودا د دعاو د الفاظو اغېز د مالیکولونو په بڼه باندې موږ ته راښیي. ښاغلي ایموتو نه یوازې دا چې د دعا په الفاظو بلکې د بېلابېلو موسیقۍ د غږولو څخه وروسته هم د اوبو د مالیکولونو غبرګون تر څېړنې لاندې نیولی چې تاسو یې په دغو انځورونو کې د بېلابېلو موسیقۍ غږولو او رقص څخه وروسته د اوبو بدلون لیدلی شئ. اوبه نه یوازې دا چې زموږ د منفي افکارو تر اغېز لاندې خپلو مالیکولي بڼو ته بدلون ورکوي بلکې زموږ پر لیکنه هم خپله بڼه بدلولی شي. په دغه انځورونو کې وینئ چې ایموتو په بوتلونو باندې بېلابېل کلمات لیکلي او وروسته تر هغې د اوبو د مالیکولونو بڼه تر څېړنې او ګروېږنې لاندې نیولې چې انځورونه یې ستاسو پر مخ پراته دي. ښاغلي ایموتو په دې اند او عقیده دی چې په بېلابېلو ژبو سره که چیرې د اوبو پر مخ خبرې وشي نو د مثبتو خبرو پر وړاندې یې د مالیکولونو بڼه ښکلې او د منفي خبرو پر وړاندې د مالیکولونو بڼه زشته، تنده او بدرنګه راځي. لکه په جاپاني ژبه هاریګاتو یعنې مننې الفاظ او اغېز یې وینئ. همدارنګه د مینې او احترام لفظ یا مرسی په فرانسوي ژبه یا مینه او مننه. په امریه جملو کې هم د مالیکولونو بڼه ښه نه ده لکه په دې شکل کې چې د ترسره یې کړه جمله وینو او د راځئ چې په ګډه یې ترسره کړو جملو توپیر سره مینه او یا هم د ځانه سره مینه وکړه. مالیکولونو انځور تاسو ته په ډاګه کوي چې څومره ښکلي دي او یا هم چندانې خوښیږي مې نه وژنم د جملې مالیکولي بڼه وګورئ. کورنۍ مینه او د مالیکولونو بڼه یې یا لکه چاته چې وایو ډیرالي د هغه د وجود دننه د مالیکولونو بڼه دا ډول کېږي. یا هم صلح. ډاکټر ایموتو د ګلانو تر څیرمه اوبه کېښودې او په زړه پورې خو دا وه چې د مالیکولونو بڼه یې هم د ګلانو په څیر ځان ته بدلون ورکړ. پر همدې بنسټ کله چې د طبیعت او خوښۍ په وړاندې انسان انرژي او قدرت اخلي د دې لپاره ده چې زموږ د جسم اوبه د طبیعت او خوښۍ بڼه خپله کړې وي. په دغه انځور کې تاسو وینئ چې د خدای جل جلاله د نومونو په وړاندې د اوبو د مالیکولونو بڼه څنګه خپله کړې. دا څېړنه په ایران کې د ډاکټر ایموتو د څېړنیزې موسسې له لوري چې د ډاکټر حمیدي له لوري څارل کېږي وړاندې شوي. تاسو یې وګورئ او خپله اندونه مو د کومنټونو په مرسته موږ سره شریک کړئ. منندوی به مو لکه څرنګه چې تاسو ته د انسان د بدن او د اوبو څخه جوړ شوی بدنیز سیستم په اړه یې په لومړي سر کې معلومات وړاندې شوه کولی شئ وټاکئ چې ستاسو افکار ستاسو پر ذهن او د هغو په سلامتیا او خرابتیا کې څومره اغېز لري. نو خپل ځان سره مینه وکړئ او خپله او د خپلې کورنۍ راتلونکی مو په خپله جوړ کړئ. مننه. ښې چارې تر بیا پورې مو په خدای سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.